دوستانو نن در سره د نور کله په شان یو بله ویډیو شریکوم. دغه ویډیو د پېښور د یوې یونیورسټۍ یا کالج څخه وایرل شوې ده چې پکې یو استاد د خپلې شاګردې سره دغه ناروا او غیر اخلاقي کار کوي. نو دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې د ټول معلومات نه خبر شئ. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو، دغه ویډیو د پېښور یونیورسټۍ نه وایرل شوې ده چې پکې لیدل کېږي چې یو استاد د یوې شاګردې سره دغه ناروا کار کوي. دوستانو داسې ډېرې ویډیوګانې به تاسو کتلې وي، خو د دې ویډیو په باره کې تاسو سره ټول معلومات شریکوم. دوستانو که تاسو وګورئ نو نن سبا هلکان او جینکۍ چې په یونیورسټۍ کې یو ځای سبقونه وایي نو د تعلیم په ځای باندې هغوی څه داسې زده کوي چې یارانې ته یې مخه کړې وي. یوازې هلکان نه بلکې داسې استادان هم شته چې د خپلو شاګردانو سره دغه ناروا کارونه کوي او د یو سروې مطابق ښایي چې استادان خپل شاګردانو جینکو سره ناروا اړیکې جوړې کړي دي او کومې جینۍ چې د خپل استاد خبره ونه مني نو استاد یې هم ورسره بیا داسې کار کوي چې دوی ته یا نمبرې کمې ورکړي او یا هغه په امتحان کې په څه پرسنټیج باندې ناکامه راولي چې دغه خطر نه د ځان بچ کېدو دپاره دغه جینکۍ همداسې ناروا کار ته مجبوره شي. نو دوستانو راځو له دغه ویډیو طرف ته چې تاسو ته به تصویرانو کې هم ښکاري چې د یو یونیورسټۍ یو استاد د شاګردې سره دغه ناروا کار کوي. دوستانو د دغې ویډیو په کتلو موږ ډېر زیات خفه شو ځکه چې داسې جینکۍ او هلکان یونیورسټۍ یا کالجونو ته د تعلیم حاصلولو دپاره ځي، خو بیا چې هلته داسې ناروا او غلط کارونه کوي نو یقینا د زغملو وړ نه ده. هر مور پلار ته پکار دی چې په خپلو بچیانو خاص خیال وساتي ځکه چې د دې بدکارۍ مخنیوی به له مور پلار له اړخه کیږي او استادانو لا هم پکار دی چې په دې کې یو ښه کردار وکړي او د روحاني پلار په صفت باندې د خپلو شاګردانو مخې ته راشي. نو دوستانو دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دوی الله